د کورني کرکټ یا لیست ای اتم پړاو یو ورځنیو لوبو پایلوبه د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کورني کرکټ لیست ای یعنی د یو ورځنیو لوبو اتم پړاو لوبلړۍ د هیواد د 15 زونونو عینک، بند امیر، سپینغر، بوست او امو لوبډلو ترمنځ د اگست میاشتې په 20 نیټه پیل شوې وي. د یادو لوبو پایلوبې ته د عینک او بند امیر لوبډلو د خپل غوري کارګردګۍ له وجې لار موندلې و چې د عینک لوبډلې په ګټې پای ته ورسېده. لیست ای یو ورځنی لوبې د هیواد کورني کرکټ یو له مهمو او ارزښتمنو لوبو څخه دي چې د ملي لوبډلې ورخوا پکې د کورني کرکټ نوموتي او پیاوړي لوبغاړي لوبېږي. د کرکټ بورډ مسؤلینو په وینا په دغه لوبو کې غوره لوبېدونکي لوبغاړي د ملي لوبډلې یو ورځنیو لوبو ته انتخابېدونکي دي. د دې وروسته بیا د کورني کرکټ هغه کوم بهیر چې دی بل لومړیو نه پیلېږي، لکه څنګه تاسې پوهېږئ د ولایت په کچه کلب لیول سیالۍ ترسره کېږي، پسې ولایتي دویمه درجه سیالۍ، لومړۍ درجه سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ، فرست کلاس، واخان، شپږیزه، دا ټولې به بیا به دغه بهیر پیلېږي او انشاءالله همدغسې رنګینې سیالۍ به ولرو. بل موږ په کرکټ بورډ کې یو مرکز لرو HPC ورته وایي، های پرفارمنس سنټر یا د ظرفیت لوړونې مرکز. یو شمېر لوبغاړي بیا موږ هغې ته معرفي کوو، هغوی ورته مسلسل څو میاشتې تمریناتي کیمپونه جوړوي. ملي لوبډلې لوبغاړي هم هغې کیمپونو کې ورسره ځای پر ځای کوي تر څو دوی لا ډېر تکړه شي، لا ډېر پیاوړي شي او د نړیوالو سیالیو دپاره چمتو شي. په دغه لوبو کې لوبېدونکي لوبغاړي دغه لوبې د افغانستان کرکټ او پاړونده برخه کې د لوبغاړو تمرین روان ساتلو، له یو بل سره د تجربو شریکولو او په ټوله کې د لوبغاړو پرمختګ لپاره ارزښتمنې وبللې. زموږ لوبډلې یو ډېر ښه اتفاق او اتحاد او سینیر جونیر یو بل ډېر ښه سره سپورټ کوو، یو ډېر ښه کمبینیشن جوړو، پلیران ذهني ډېر آرام وو. نو همدغه وجه چې ټولو هلکانو ډېر ښه پرفارمنسز وکړل او عینک لوبډله اتله شوه. د ټولو هلکانو یو مقصد هم دا و چې ټیم دپاره لوبه وکړو، یوازې ځان دپاره لوبه ونه کړو. که تاسو وګورئ هغه و چې موږ په هر میچ کې کامیابي ترلاسه کوله. که ته وګورئ د هر هیواد د ډومیسټیک نه هلکان نیشنل سایډ ته راځي، نو همدغه ډومیسټیک دی زموږ د افغانستان چې دی نه به موږ بره راځو، هغه کوم ینګ هلکان دي چې چا پرفارم کړی دی دوی بیا ابدالیانو ته راځي، بیا به نیشنل سایډ ته راځي. نو همدا د هر هیواد هغه ډومیسټیک پورې اړه لري چې دوی هلته پرفارم کوي، بره به راځي. د یادولو ده چې پایلوبه کې د بند امیرو لوبډلې لومړی توپوهنه کې عینک لوبډلې ته د 315 منډو هدف ټاکلی و چې د عینک لوبډلې له لوري د 15 وکټو پر مټ په وروستیو اورونو کې پوره او د دغې لویې لوبلړۍ ټرافي یې پر خپل نوم کړه او باید یاد شي چې دغه لوبې د ملي سپورټ نړیوال تلویزیون څخه په ژوندۍ او قانوني بڼه نشریدلې.